2019 نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې د لومړي اننګز یو څه معلومات چې باید تاسو یې سره شریک کړم. دا چې افغانستان پرله پسې ماتو سره مخامخ دی، خو نن لوبه یې پوره کار وباسه. ډېر ښایسته بیټینګ یې نندارې ته وړاندې کړ چې په پوره 50 اورونو کې 228 منډې هدف مقابل لوبډلې ته وټاکه چې افغانستان لخوا رحمت شاه 15، ګلبدینه 15، حشمت الله 0، اکرم علي خیل 24، اصغر افغان ښایسته لوبه وکړه چې په 15 بالونو یې 42 منډې وکړې. ورپسې محمد نبي 14، نجیب الله زدران 42، رشید خان 8، شینواری په 19 ناټ آوټ، حمید حسن 1 او مجيب الرحمن په 7 منډو ناټ آوټ له میدان څخه بهر شول. نو پاکستان ته شاهین افریدي 4 وکټې، اماد وسیم 2، وهاب ریاض 2، شاداب 1 وکټه له لاسته راوړې. نو اوس به مونږ کار پرېږدو افغان بالرانو ته چې دغه هدف څخه دفاع کولی شي یا نه. نو تاسو چاته ډیره تمه ده چې ښه بالینګ به وکړي؟ نظر مراته کمنټ کړئ. د افغانستان د بریا په هیله.